کلیوال واده دی، کلیواله سیمه ده او کلیوال رنګونه دي. لکه لار راکې موږ ویډیو شروع کړې ده. ما بېګا پکې ملاقونه وویل، لږې غویمې مې پکې وکړې، ګډاګانې مې پکې وکړې. اتڼ د کلي د ودونو نه بېرېدونکې برخه ده. د کلي ودونه ساده خو د مینې او محبت څخه ډک وي. زلفان په مخ ورواره کا، بړه خنجر خنجر تېره کا. دې چې واده کولو کور کې جړل ماله واده وکړو پټ کړی په چوري چې مې واچول وروره دېګر نه د لاړه خنده کوله، خطا شو لاندې خطا شو. دا یو جګر خونه ده که نه ده. اخر خیرې تا واده کړی؟ ما خو په غم ځان اړولی دی. ګوره خوري کنه به خوري تاسو وګورئ کې ولې نه خورو؟ ها مو خورا کنه کدا مېلمانه به څه کوي؟ مېلمانه به خپل کار کوي نو. غویمې او اتڼ ترمنځ څه فرق دی؟ غویمې چې دي لغتې وارولو ته وایي او اتڼ چې دی بیا خوځېدو ته وایي. ها نو یا دا بېګا واده نو مطلب بوکسري هغه به مسابقه ونه. کم خلک چې مجردان دي دی خو د سره واده کوي نه، او موږ خو بیا د هغې نه په غم ککړې الله دې موږ له دوه راکړي. پوه شوې ځکه السلام علیکم. د پامیر هندارې قدرمندو لیدونکو جوړ په خیر. په دې هیله روغه جوړ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي کامیاب اوسئ. قدرمندو لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې یم او زما سره بل ملګری حنیف الله حقیار. د دوی په کورنۍ کې واده دی. تاسو خدای پیژنئ، مشهوره ټیک ټاکر، مشهوره یوټیوبر، مشهوره فیسبوکي. نو د دوی په کورنۍ کې واده دی. نو په همدې خاطر باندې لیدونکو دلته راغلي یو کلیواله سیمه ده. د کلیوالې سیمې انځور هم تاسو سره اخلو چې په کلي کې ودونه څنګه لمانځل کېږي. د خپرونې محتوا هم دغه ده چې په دغه موضوع سره بحث وکړو، د ځوانانو سره ټوکې ټکالې وکړو، د سپین ګیرو سره مرکې وکړو، شاهو سره خبرې اترې او شاټونه په تاسو باندې وګورو. نو تاسو ته بیا هم مبارک وي محترم حقیار صاحب. ډېره زیاته مننه پژواک صاحب د تا نه او ستاسو د کیمرامین نه چې راغلی زمونږ د واده خوښي لا په دوه چنده کړو. تر اوسه مې ته وضو که نه حقیار صاحب ستا د تره زوی واده دی که نه؟ نو زه یم چې تا لږ خو لږ لاس دی اچولی وی، لږ تاو شوی ورتاو شوی وی، لږ دا تړ کړی وی لیدونکو ته، خو تاسې غلی ولاړې. زما مډوکي خارک یو مګر سرک دی دلته اوس ډانس کې لږ اتړ خو ورته وکړه. ته په خوله ډول وځه اتړ کوم زه سم شفیله ته راشه لږ اتړ ورته ډول ورته وراشه. شفیله لا به راشي هغه به تا د خولې السلام علیکم شفیله تاله به د خولې ډول ووهې ته ورته لږ اتړ وکړه. زه خو اتړ وکړه ډانس مه کوه، اتړ وکړه. موټر راغلی دا سیټه کې نو زه یم چې موټر راغلی به خپل کار به کوي، موږ به ورته لاره پرېږدو. هغه په سلو شلو کې روان دی. نو د ده واده دی، د تره د زوی زما نه دی کشک زما ستا خو واده کړی. ښه نو داسې وکړو ستا لږ اتړ به وګورو ځکه اتړ چې دی د افغانانو ملي دود دی. ها ځه اتړ وکړه ته خو وږي خو دا نوی اتړ دی که نه؟ ښه نه ګوره اتړ د افغانانو ملي دود دی. صحیح شو که نه؟ هغه د چې وګورې د 2014 نه ګوره دا 2015 اپډیټ پخواني ملي ارزښتونو له باید لږ پاملرنه وکړو. نو چې وکړه ته
چې دا شپې لاله برخصي هغه ته کې د غاتل پسټل باندې تاو شم موږ نه د سیر ګرځي وخت تاو چې موږ چې ولا پرین سړی تکړه ده ځه نو ته خو تشته ویګ د اتل پسټل کې تاو شنو دا نو شې شو خدا دا تړ وخت نه دا تر دا نه لګ تاو کولګه کې دا تړ نه خیر د ترز خوشحالي ده لګ بتاوي چې موږ ګورو څنګه چل خوشاله کې خپه اتل ما ته چل نه دي ځکه هغه شپې لاله چې غدول ولا ډانس ته وکم شپې لاله ورته اتل وخیزه شپې لاله مخ کې زما ما غسي خو اپریشن کړي خاصه زه نشم دې ته میوزیک وایم چې تا د په اپریشن کړی دی اما د ډانس اپریشن کړی خاصه ورې کزل ډانس ورته وکړه خزه بیبو ز پتا ناس کوم کل انداز کوم بیبو هاي هاي دولا تختو ما اشنا پیولی دو ټ ټ ټ ټ ټ بس نور په پازا بویا زما ته پیدا زمانہ د خان خپل اتل چې د ذهن استر چې موږ د نیکونو ما ته واښه زمونږ د نیکونو په اصطلاح زمونږ د پلارونو په خوانه غور نیکو په اصطلاح کنه اټر نیکو ورته ورته وای د هغه د وخت کم چې ملي دود هغه چې د یاد وستل ده په کټ ډانسونه تکړه خو زه خیر لیدونکو را سره پات شي نو خبرونه تر پای پورې تعقیب کړئ او د کلیوالي خبرونه رنگ او په اصطلاح خوندونه په دې خبرونه کې تعقیب کړئ دا نو کلیواله ساحه ده کوم ځای ده دا د نظر آباد نیر نظر آباد نیر نه دې ته وی شیخانو ته راځي لیدونکو تاسو سره پات شي په دې جننګ خبرونه تاسو ګوره مونږ وای بل کوو وای بل بیا هم خره غلاس لیدونکو دالته نو ملګری ناست انډیوالان ورته بینرم لګولی دا شاهو صاحب دلته سهار ورځي او مبارکي ورکوي موږ هاني په دغه ملګرو په سترګه ورته راغلو دلته به ورسره بنډار هم وکړو ګپ شپ به هم ورسره ولګوو ته خو څنګه ته شواله ګارځي کني ولاړ السلام علیکم مبارک شه ژوند د خوشحالۍ نه ډک شه ښه انشاءالله کلاري ده خیر تاسو هم سره مش پخوا کړی وه ته ما ته لږ ځای پرېږده السلام علیکم مثال دی جوړ په خیر مبارک دی وروره ډېره مننه ښه انشاءالله حالات ښه دي کښېنه که نه ولا دغه د چوکۍ په څنډه کښېنه خیر ده سپکې بجواک زه دغلته کېنم دغه ځای جوړ دی هلته کښېنه کښېنه مې خو بند وکړه دا زمونږ د کلي یو کوچنی ماشوم دی پوه شو چې په هر ځای کې ځایږي ښه لیدونکو خپلې موضوع ته به راشو ځینې ملګري وایي چې دې ملګري دوه ودونه کړي دي موږ ته چې د یو واده نه رسېږي د دوه ښځې کړي دي اول به ورسره ښه راغلاست وکړو هغې نه وروسته به بیا مرکه د حنیف سره وکړو د بل ملګري سره هم مطلب خبرې اترې به ورسره وکړو هغې نه تېر شول ما سره مرکه صحیح شو. وکړه ما دا یو وکړو ډېر په ډبولو مې وکړو نو ته خو چې دی وړوکی یې ځکه ته ماشوم یې ورسره بورې السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه وراره ښه یې جوړ یې شکر د الحمدلله خپل ښه په خیر راغلی لیدونکو ته یې نوم واخله عارف مې نوم ده او څنګه دی باچایانو په چوکۍ کې ناست یې واده دی که نه واده دی نه ستا واده دی که یارو واده دی نه نه زما واده دی وروره ښه ډېر ښه مبارک دی بیا هم خیر شکر ودان خوشحاله اوسېږي مننه یار استاد ته به راشو ستړی مه شي ته ستړی مه شې ښه کراري ده ډېره مننه ډېره مننه ژوندی اوسېږي څنګه وراره دې بل واده وکړو ته اوس پر واده هم نه دی کړی نه یو اول واده دی ګوره چا غلط پرې کړی و اول واده دی ښه بس مرګه چې خو سرګني خبره نه شي جنجال به جوړ شي ښه حنیف ورور ته پکې څه وایې زه پکې سوی یم واده د دې دی زه خو هسې تاویږم پکې تا پکې بېګا څه وکړه رښتیا وایه ما بېګا پکې ملاقونه وویل ښه لږې غویمې مې پکې وکړې ښه ګډاګانې مې پکې وکړې ښه هغه داسې داسې چې کوي داسې داسې کوي هغه هغې ته خو برابر یې او بل لیدونکو موږ سره پخوانی همکار ته خو ما نه پوښتنه وکړه سکاره یم سکاره یم ما نه څه پوښتنه خلاص ورته وکړه هغه څخه خلاص همدرد صاحب ښه راغلاست ستړی مه شي تاسو ته هم سلام علیکم واده مو قدر او خوشحالۍ ډېره مننه ژوندی اوسېږي او زموږ بل همکار رئیس خیل صاحب هم ناست دا نو د دې تره زوی دی البته ستړی مه شي ډېره مننه خوشحال صاحب ښه بخیر یې انشاءالله تا واده کړی ما خو په غم ځان اړولی دی ګوره خان د شاهو صاحب دی وی که نه چې موږ په غم باندې ځان اړولی که نه واده غم دی نه واده غم دی موږ اوس پر پته نه لګېږي خو واده نه بعد به پته لګېږي نو زموږ هم چې کله د واده اوله ورځ ډېر خوشحاله وو ورته پوه شوې خو چې کله څه وخت تېر شو ټول بېخي واره دي بس دا ډېر خپله خوښه ده موږ چې وکړو واده به ورسره ګورو نو اوس پر واده شوی نه دی خو شروع دی شروع دی څه احساس کې دغه د باچایي په چوکۍ باندې یو ورځ ناست یې که نه
څه فکر کوئ تاسو؟ والا به زه خوشحالي احساس کوو نو دا ټول ملګري راجون شوي زموږ د خاطره مننه ترې نه کوم همدا خوشحالي ده. او څو کاله دې مجرد تېره کړې رښتیا وایه؟ بس دغه 2 کاله عمر مې ټول 53 کاله تیر کړي 53 کاله 53 زما د تر اوسه د ماته معلومات یار څه کیږي مجردي ژوند ښه دی که دا اوس ژوند به ښه څه فکر کوئ؟ مجرد مې خو لا اوسه پورې ښه روان و نو پس زه نه به ګورم اوس هم چې د نیمایي واده کې د پخه ایښی نیمایي مجرد یم منم. ښه یارو صاحب ته پکې څه وایې؟ یو 15 دقیقو دا چې نور مجرد دی او ته پکې څه وایې؟ واده څنګه چل دی؟ واده ښه دی ښه نه دی؟ واده خو یاره واده کې څه جالبه وي؟ زه به یو خبره وکړم ښه دغه کوم خلک چې مجردان دي دی خو د سره واده کوي نه او موږ خو بې د هغې نه په غم ککړ الله دې موږ له 2 راکړي پوه شوې ځکه اوس موږ په غم ککړ شوي وروره یا یو یا دوه هغه متل ورته وایه که نه مطلب سمندر کې دومره ډوب خیر یا ټول ډوب یا ټول ډوب او کما د خدای نصیب وګورځو کې مکمل غوټي و منډي والا سم غوټي هغه یو ملګری ما ته ورته وایي که نه چې د واده شپه وایي دا ته ښېدلی او بهر یو ته څونه ملګري لري دا چا ته ویلي دي دا ملګری دی دا ټول ملګري دي دا ستا که ملګري خبره کړې کنه د صفا معلومه ما دې دا قصه چا کړې تختیدل نو مسله لګ زره د بازار پورته لیو هو زما د واده جالب خاطره یادګارونه د سره یې که نه شریف مهرباني زما د واده جالب خاطره چې کوم یو کنه جالب خاطره تا ته یې وکنه جالب خاطره ډېره مننه خوشحاله اوسېږې ورور تا نه مننه انډیواله مننه ورکور ودان الله عزت ته راځه حنیفه یاره ورور تا نه مننه ژوندی اوسېږې همدرد صاحب تا نه مننه کورودان تاسو نه هم مننه یاره بس ښه لیدونکو نور ملګري راغله دوی باندې چې دی نو خپل پروګرام لمانځي او زما سره خواږه ملګري واقع سر چې دې ملګرو پروګرام نن مانځي ملګرو غوېمې کړي غوېمې کړي تا مړه بېګا دومره غوېمې کړي چې اوس هم ستومانه نه غلی نو لیدونکو هدف مې دا ده چې دنیا چې دا ودانه په چا ده په ملګرو ده که نه ملګري دي ژوندي ده اوس وګوره چې هر یو ورته روان دی ملګري دي مننه ژوندي اوسېږئ نو خپرونه به دوام لري دا به سره وروسته انشاءالله خپرونه په نورو برخو سره غوړې دربې کوو صحیح ده که دې چې واده کولو کور کې جړل ماله واده وکړو چا وې تا هم ژړل نه نه ما تا نه ژړل نه دې فریاد اوس ژاړې اوس ژاړې نه دې فریاد کوو د فریاد کوو راځي کتونکو پاتې خپرونه جریان لري خوږو لیدونکو د خپرونې په دغه برخه کې زه اوس راپسې ځو د جلۍ کور ته ځو او غواړو چې دغه صحنې هم په تاسو باندې وګورو چې زمونږ پښتانه ورونه په اطرافي سیمو کې ورا په کوم شکل باندې لمانځي هغه د ورا شوخیانې مستیانې هم ته راخلو راځئ لیدونکو دغه برخه هم راسره تر پایه پورې تعقیب کړئ
Urbarwaga. Fakirnya guzara kawa. Direct full cut shot. Flash ada lista sabar ko. Tahu terus lana guru. वीडियो के ना वीडियो दिखाता रहा Nashaw. شير بچا Nashaw galurun. Ani ba mga makisyo khuda pak. Ha. Dali bila hu. Cek. Parwa kamu dah. Rawana video rawana. دو لکه لار راکې موږ ویډیو شروع کړې ده ځان صاحب لار راکه ویډیو ده ځان صاحب لار راکه نزیشه ای شیره لغه لاس وغځوه ورور دا وين دا فيديو دا ورور بس وګوره دا فيديو وګوره سيده کنه شانه عالم کړه مخنه عالم ما تمسك وجود دا ګردن وال سپیرس دا وګوره ته وګوره
Itu saya kerja bodohnya lah tadi. स्क्रिप्ट सर Di mana tulisannya harus kirim? Oh, ini lagi बस क्या कर रहा बदूरा बस दे Pasang kedek ke awal. Yo. Cuya dia karang ke awal. بیا هم خرغلاس لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر تاسو دغه شپازۍ ساحه ګورئ کلیوال واده دی کلیواله سیمه ده او کلیوال رنګونه دي نو په همدې خاطر باندې د کلي خلک ځانګړي رسمونه رواجونه او په څنګ کې دا چې مینه ناکه خلک دي نو ډوډۍ به هم البته تیاره شوې وي یا به نه وي تیاره شوي له هغې څخه وروسته بیا مطلب خلکو ته یې وروړي چې خلک یې نوش جان کړي اوس هر سره ولاړ دی د ده نه پوښتنه وکړو چې اشپزي څنګه ده او څنګه ډوډۍ پخه شوې که نه السلام علیکم وعلیکم وروره جوړې خیر صحت ښه ده اوسه محترمه څنګه یې شکر ده په دعا د زنده اوسې سره ډېره مننه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه زما نوم ګلاب جان جګرخون او جګرخون صاحب څنګه د جویاف نه وروره شمشاد مارکېټ څنګه راغلی یم څنګه جګرخون یې څه وجه ده ولا په دې جګرخونې مرور دا زندګي چې ګورې خو ټول دنیا جګرخون ده نه اشپزۍ کې جګرخون یې کوي دنیا نه جګرخون یې غیر دغه نه جګرخون یم ما تخرج جګر ګورې ښه زه دا کوم نوم چې څوک په ځان باندې ږدي هماغه تاثیرات ور باندې مطلب پرېوځي کاکا څهرې نه معلومېږي جګرخون دی ښه جګرخون صاحب دا راته وایي چې اشپزۍ کې د څومره وخت کېږي چې ته اشپزۍ یاره زما یو 10 کاله کېږي چې دا اشپزي کوم څومره شاګردان دي روزلي شاګردان ډېر د نامه خو لږ 12 دانې تربیه کړي دي ماشاءالله څو دیګه دې پاخه کړو دلته څلور دیګ هم پخ کړي دي خو سړي یو شمنه ده 21 منه ده یو شمنه ده یو دیګ به څومره نفرو ته کار یو دیګ 400 کسان ډوډۍ دي 400 نفر څلور دیګ 1400 کسان 1400 نو بیا خو دا 1400 نفر به څه فکر دونه نفر بیا راشي که نه ولا کرا نه خو غریب غربت ډېر دی خلکو ته ورکړو که نه کلی ده هو که نه داسې مطلب اکثره چې ودونو ته ځئ که نه داسې فکر هم کله کړی دی چې مطلب راشي یو دیګ مطلب ورته اضافه ووایي چې مطلب پخوا غریب باندې تقسیم شي ولې نه ډېر ځایو ته همداسې راغلی همداسې دې کړي دي هو که نه او څو دیګه غوښه هم پخ کړې دوه دیګ هم پخ کړي دي بس بشي او دې صابر ډېر ښه ده انشاءالله چې ښه جګرخون صاحب دا راته ووایه چې د خپلې اشپزۍ کومه خاطره ده سره مهرباني وکړه ووایه یاره وروره یو ښه خاطره به درته ووایم که نه یو ورځ یو ځای کې مې پخلی کو او باران اورېده نغری میخی منتصفانه ته دې نغري لاندې وروره کنده وم دی پټ کړی و بس چې وریجې مې واچول وروره د ګرد لاندې لاړه خندق کولی خطا شو لاندې خطا شو دا یو جګرخونه ده که نه اخر پته در تاوان کړ هو که نه تاوان خو په موږ نه شو خو بیا فلم ځای کې باندې ډېره مننه استاد جان تاسو سره مننه چې موږ سره ښې چارې ښه کاروبار ولري لیدونکو نو دا دیګونه باندې شوي دي او کوم مېلمانه چې راځي دا به هغوی نوش جان کوي دا ملګري دلته ناست دي او دوی کومک کوونکي دي که نه مرسته ورسره کوي سلام علیکم وعلیکم السلام مشره څنګه یې
شکر الحمدلله حالات ښه دي انشاءالله شکر الحمدلله ډېره مننه لیدونکو ځان ور وپېژنه زما نوم سید اسرار پاچا جوړ اوسېدونکی پاچا صاحب فکر کوم سرخانه دي خاطر باندې دلته ناست نصر خان بل څوک دی ته دې سرخان هغه زه مرستیالي مرستیال یم کم کم کنډوګه غوښه به خوري کنه به خوري که څه وګړي راکې ولې نه خورو ها او مخ را کنه کده مېلمانه به څه کوي مېلمانه به خپل کار کوي نو خپل برخه رسېږي کنه څه فکر کې چې تا ته مطلب غوښه ورسېږي څه شو څومره غوښه به خوري یاره څونه زما حق دی ما به خورو نو زیاده خو به نه خورو کنه زما په نظر حق نه ډېره خوري حق نه ډېره نه خورو ځان دې ورته غلی کړی ډېره مننه خوشحاله اوسېږي دا نفر دلته راغلو او ما مخکې په انټرو کې مې یادونه وکړه چې زموږ د تکړه او مشهوره ممثل د تره زوی واده دی او دغه دی راغو نه قسمت یې ښه دی تا ته السلام علیکم وعلیکم السلام ما کدی ته تا ته یم تا تره زوی واده که هغې تره زوی واده دی د دې تر د زواد نه زما د تر واده ښه څنګه حالات ښه دي الحمدلله روان دی گزاره کیږي څنګه بیګا د اتړ ماتړ وکړو که نه نه ولا اتړ خو نه دی کړی بس هسې لږ غیمې مې کړي صرف غیمې دې وکړي غیمې او اتړ ترمنځ څه فرق دی غیمې چې دي لغتې وارولو ته وایي او اتڼ چې دی بیا خوځېدو ته وایي نو یا دا بیګا واده نو مطلب بوکسري هغه به مسابقه ونه نه واده و واده او واده کې غیمې کوم کله کله دا راته وایي چې په واده کې تاله څه جالبه وه جالبه دا و چې نړیوال ماښام چې کله دا کاروبار شو مېلمانه رالل خلکو ډوډۍ وخوړه ما خو ځان پټ کړی و ما زه چې کله کار خلاص شي بیا به زه لاړ شم هغه زه داسې وخت کې رام چېرته خلاص وم خلاص و نهر پاتې شو نهر پاتې شوې دا خو دا ستا یو قرباني ده مطلب اجر در رسېږي سیده خزه حنیفه وروره بهر به وځو سیده که دې خوښوي نو لیدونکو تاسو راسره پاتې شئ خپرونه جریان لري او حنیف خو چې دی زموږ همکار هم دی په استرادي لاس ما واخیستلې غوړي کې غوندې نو زموږ همکار هم دی یوه کلیواله خپرونه د کلیوالو رنګونو سره سمه خپرونه تاسو ته به ریکارډ کوو راسره پاتې شئ دا خپرونه وګورئ زموږ ټولې خپرونې له دغه پامیر هنداره چینل څخه تعقیب کړئ او په دغه چینل کې له دې وروسته زه سراج الدین پژواک او حنیف الله حقیار ستاسو مله به ستاسو قربانه به که څنګه او واده دې بیا هم تاسو ته مبارک وي ډېره مننه قربان چې او خاص کر مننه د پښواک صاحب نه چې زموږ په واده کې اشتراک کړی دی او د کیمرامین هم اشارې کوي کیمرامین اشارې کوي تا نه یادوم چې له تل محمد رئیس خیل اگر بیا خلک پیژني د پامیر هندارې قدرمند اوریدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دغه د رواجونو فرهنګونو او په اصطلاح د کلي هغه ساده رواجونو خپرونه دودونو خپرونه تاسو کتلې اوسېږي او دلته موږ راغلو تاسو ته مو کلیواله خپرونه ریکارډ کړه دا چې زموږ افغاني ټولنه بېلابېل رسمونه او رواجونه لري نو په همدې اساس باندې قدرمندو کتونکو هره سیمه هر ولایت هر ولسوالۍ د دغه رواجونو سره سره بیا ځینې رواجونه متفاوت دي نو په همدې خاطر باندې دلته زه راغلم او تاسو ته مې دا خپرونه ریکارډ کړه یوه ښکلې خپرونه وه ته چې ته راګورې نو کتونکو خپرونه پای ته رسېږي تر بیا به ورځې سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې راسره قدرمند واده ته راغلي ډوډۍ مو خوړه کوشش کوو موږ اوس بیا یو ځای کې کینو ډوډۍ ښه نو قدرمندو کتونکو خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بیا به ورځې سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زاهد افغان ملتیا کوي ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله د الله په امان